بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ ورونو، تاسو مکمل سی شارپ سره آشنا شوئ چې سی شارپ کومه ژبه ده، څه لپاره استعمالیږي، په دغو مسایلو تاسو پوه شوئ. صحیح شو. خپله سی شارپ د سی فیملي څخه ده، صحیح ده که نه؟ او سی لنګویج باندې هم تاسو پوهیږئ چې یو ډیر قوي او پاورفول لنګویج ده چې اکثریته سافټویر په سی لنګویج کې جوړې شوي دي. لکه تاسو دا فوټوشاپ اوس فعلي ګورئ، دا خپله سی ده. مثال په ډول دا وینډوز چې موږ تاسو کار کوو دا سی ده. اوس به تاسو حیران پاتې شئ ځکه چې زیاتره محصلین په پوهنتون کې کار کوي، وایي راځئ ماشین حساب یا کالکولیټر جوړ کړو، اپریټر ورته کار کوي، توره صفحه راشي. توره صفحه نه ده، اصل تاسو پریکټس لپاره کار کوئ. نو کله چې تاسو یو سافټویر فاینل کوئ، انشاءالله په دې کلاس کې به ډېر لوی پروجیکټ او لوی سافټویر تاسو انشاءالله برحاله جوړوئ. صحیح ده که نه؟ نو اوس چې کله تاسو په کمپیوټر کې ویژوال اسټوډیو، ځکه موږ د کمپایل کولو لپاره یا سافټویر جوړولو لپاره سی شارپ ژبه کې کوم سافټویر نه کار اخلو؟ ویژوال اسټوډیو نه. نو چې کله مو انسټال کو په کمپیوټر کې را بشي سٹارټ مینو ته، دلته به سرچ کې سکرول بار لاندې راوړئ، پیدا کې ویژوال اسټوډیو. دا ګورئ فعلا بازار کې چې اویلیبل ورژن ده 2019 ده، دې باندې به کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کو 2019 انټرپرایز ورژن د سی شارپ تاسو سره راخلاصیږي. دغه ځکه تاسو سره سٹارټ اپ پیج، ویلکم سکرین یا اوپن ډایلاګ باکس راځي. صحیح ده. امکان لري دا صفحه نه وي، امکان لري ځکه چې دا په اصطلاح اف کیږي هم داسې نه ده چې تاسو به بیا وایئ چې صفحه خو نه وه. نو ډایرکټ به راشي فایل مینو ته، نیو ته. دا ګورئ دا موږ سره پروجیکټ ده، نیو پروجیکټ، دې باندې مو چې کلیک کو دا صفحه راځي. ګورئ یعنې زه صرف دا ځکه درته کومه چې تاسو شروع کار ده، نو شروع عبارت څه وکړئ. دا یو طریقه. دویمه طریقه که چېرته دا پروګرام بند و، راشئ ډایرکټ ولیکئ څه شی؟ ویژوال اسټوډیو. انټر به یې کړئ. دلته په خپله سټارټ اپ پیج کې په دغه برخه کې ریسنټ فایلونه دلته راځي، یعنې دغه ځای نه کولی شئ هغه فایلونه چې تاسو مخکې سیف کړي وي هغه راخلاص کړي، خو د هغې ریسنټ فایلونه دلته راځي. نو دا ریسنټ فایلونه دغه ځای نه راخلاصوی شي. مثال په ډول زه دلته ګورم، دا ګوره یو سافټویر ډیولپ شوی ده. په کوم لنګویج کې شوی دی؟ سی کې. صحیح شو. پرون موږ مثلا یو سافټویر ډیولپ کړی ده، په کوم لنګویج کې ده؟ سی شارپ کې ده. مثلا دلته به کلیک کو، ګورئ دا اوس د سی شارپ کار ده، یعنې دا موږ سره هغه فایلونه دي چې مخکې نه سیف شوي دي، مخکې نه شوي دي، سیف شوي دي. دا یو سافټویر ده. صحیح ده که نه؟ اوس به یې رن کو. مثال درته یم، دا وګورئ دا سافټویر. البته دغه پروګرامینګ خواله دا ده چې کله تاسو سافټویر فاینل کوئ دا تاسو بیلډ کولی هم شئ. بیلډ په دې مقصد چې تاسو دې نه کولی شئ ایکزي فایل جوړ کړئ. لکه زیاتره سافټویر مونږ برحاله لرو، جوړې کړي مو دي. مثلا په اکسس کې دا یو سافټویر باندې کار کړی که نه، هر کمپیوټر ته هغه ډیټابیس چې وړئ اکسس مجبور یې چې هغې کې انسټال کړئ. همداسې ده که نه ده؟ بیا د سی شارپ دا خبره نشته ده. کله چې تاسو یو سافټویر ډیولپ کو، جوړ کو، بس صرف دې نه سیټ اپ جوړوو. بیا انشاءالله په مسایلو یې غږیږو. سیټ اپ څه ته وایي، پروټیبل څه ته وایي، صحیح ده که نه، انسټال څه ته وایي، دغو مسایلو کې به انشاءالله ټولې خبرې کوو. اوس دا یو فایل ده. ګوره موږ چې شی نشو سیف کولی، دلته به پاسورډ ورکړې. اوس چې کله کلیک کې پاسورډ اوس آن شو، دلته لیکو مثلا احمد. صحیح شو. وظیفه منیجر ده، دومره سلري، دومره کمیشن. کله چې زه دا سیو باندې کلیک کوم، دا ریکارډ چیرته سیف شو؟ ډیټابیس کې سیف شو. نو دا به چې کله اوکې کې کرسر راوړو، ریکارډ هلته سیف شو. خو دا هغه فایل ده چې مخکې نه سیف شوی ده.
ولې دا په کوم حالت کې ده؟ جی یو آی حالت کې ده. صحیح ده کنه؟ ګرافیکي حالت کې ده. زه به دا کلوز کم، دې کوډ به بند کم. دوباره به راشم چېرته؟ ویژوال سټوډیو ته. په دغه برخه کې مونږ فعلا چون بګنر یې تاسو نه ریسنټ ته ضرورت لرو نه اوپن ته. تاسو به ا نیو پروجیکټ نه کار واخلئ. دا ګورئ کریټ ا نیو پروجیکټ دې باندې مو چې کله کلیک کوو دلته تاسو سره ژبې راځي. دا وګورئ ویژوال اف، سی پلس پلس، جاوا سکرپټ. دا ګورئ مختلف گیم او سره کوم مختلف ژبې دي. فعلا مونږ په کوم لانګویج باندې کار کوو؟ ویژوال سی شارپ باندې. په دغه کې ویب اپلیکیشن کار کوي که ډیسکټاپ؟ صحیح ده کنه؟ مونږ فعلا چون لوکل کار کوو، کوم کار کوو؟ ډیسکټاپ اپلیکیشن. ډیسکټاپ اپلیکیشن کې دلته تاسو وګورئ په دې لیست کې په دې کټګوري کې بیا مختلف ټایپس دې راځي. اولنۍ ټایپ چې تاسو وایي هغه د کنسول اپلیکیشن. کوم اپلیکیشن ده؟ کنسول اپلیکیشن. کنسول اصلا څه ته وایي؟ دغه پرومپټ صفحه تاسو لیدلې ده؟ پرومپټ سی ام ډي چې ورته وایي. ګورئ کمانډ پرومپټ دغه صفحه د خپل یو کنسول ده. په ورسره یعنی سافټویر فاینل کوو جوړو چې شي پر د کنسول لپاره. نو تاسو دلته نه به څه واخلئ؟ کنسول اپ یا اپلیکیشن. دغه کې استاسو د اپلیکیشن نوم څه ده؟ نو دلته براوز اول انتخاب کړئ. کله مو چې براوز باندې کلیک کوم درته وایي کلیک چیرته سیو کوي؟ وایم ډیسکټاپ. کنټرول شفت ان یو نوې فایل راوړم وایم کنسول اپلیکیشنز. دې دننه دې کنسول کې دننه دا اپلیکیشن چې شي په نوم سیو کوي. زه وایم دې انټروډکشن په نوم مثال وایم. ها یو بل ډیره مهمه خبره دا ده وستاسو د سولوشن نیم چې شوی. سولوشن باندې زه تاسو ته خپل په دې کوډ کې کار کوم. صحیح ده کنه؟ نو اېدای خاطره زه دلته راځم څه ورته وایم چې څه لپاره استعمالیږي څه کیږي چې سلیکشن څه ته وایي. نو اوس به راشي اوکې. مونږ سره دغه صفحه کنسول لپاره راغله. اتومات پروګرام نوم مشه ده پروګرام سی سی او کوم یو ده انټروډکشن ده. دغه کې مونږ سره نیم سپیس راغلو. سولوشن تاسو وکنه نیم سپیس څه ته وایي؟ دغه نظام پوي کا کلاس څه ته وایي؟ صحیح شو؟ نو په دغه برخه کې نیم سپیس څه ته وایي؟ سټیټیک ورډ مین دغه شیانو باندې لږ څه پوه شئ نو پروګرام خپله جوړېږي. ځکه دا دې اساسي سینټکس د سی شارپ کنسول اپلیکیشن ده. نه تنها د کنسول اپلیکیشن د جی یو آی یا وینډو اپلیکیشن هم همدا سینټکس ده. لږ څه بیا فرق لري. صحیح ده که نه؟ مخکې د دې نه چې په دوی کار وکړو دلته موږ سره دغه using system connection او داشن نور using system text نور مسائل دي او کولای شي دلته نورم using ولرو. دا څه دي؟ دا اصلا هغه لایبرریان دي کوم کې چې مونږه د کنسول اپلیکیشن کمانډونه راوچتو. صحیح ده کنه؟ لکه نن مثال درکوم دلته زه لیکما مثال وایم څه لیکما کنسول. ګورئ دا کنسول خپل په دغه لایبرریانو کې موجود ده. اوس به ورته کنه چېرته دا نو تاسو په سی پلس پلس کې مختلف انپوټ او آوټپوټ سټریم لایبرری لري نو دا شم لایبرریز دي. لکه اوس زه دلته لیکم مثال وایم SQL شته د ما سره څه شي
SQL سی پریس کوم چې شی خو نشته دی کنه ځکه ا دې لایبرری دې کلاس لایبرری ما سره بيخي موجوده نه ده نو ګوره یوزینګ سیستم ډاټ ډیټا ډاټ SQL کلاینټ ګوره دا اوس ما سره راغله کله ما چې دا امپورټ کړه اوس کولای شم چې ولیکم SQL کنیکشن راغلو کنه نو دې مفهوم خو تاسو واخیستلو څه شو کنه نه دا نورو چې وینډو کې هم دا کار کوو خو یعنی دا چې د مونږ سره هغه لایبرریان دي کوم چې مونږ دغه لایبرریان کمانډونه په خپل سافټویر کې استعمالوو نو دا مونږ سره لایبرری شو مهم سینټکس دغه ده دې باندې ځان پوهیږي صحیح شو په ورسېده دا اصلي سینټکس ده دلته یو شی راځي په نوم د نیم سپیس نیم سپیس ورونو څه ته وایي مجموعه د څو کلاسونو ته موږ نیم سپیس ویلی مجموعه د څو کلاسونو هغه یو کېدلی شي لس هم کېدلی شي دغې مجموعې ته بیا موږ څه وایو نیم سپیس وایو دې سره خوا کې انټروډکشن ده انټروډکشن موږ یې فایل نوم ده سوال لرئ تاسو وایي نه آبجیکټ او کلاس بیل خبره ده آبجیکټ چې دا د کلاس جز ده کلاس چې دا د نیم سپیس جز ده نو چې کله هغه آبجیکټ او کلاس سره یوځای شي نیم سپیس ته جوړیږي اوس په ورسېدی کنه نو اوس دلته ګوره نیم سپیس یو کلاس لرو په نوم د چې پروګرام بای ډیفالت پروګرام راځي دا چینجیږي داسې نه ده لکه نن مثال در کومه دا یو کلاس شو زه یو بل کلاس جوړوم ګوره کلاس کریټ کوم چې په نوم ټیسټ په نوم صحیح شو بریکټ دغه کلاس مجموعه او د دې کلاس مجموعه دغه دواړو ته مجموعې چې کله را سره راغونډه کوي موږ ته یو نیم سپیس راکوي چې دا نیم سپیس به چې شي په نوم انټروډکشن په نوم نشته څو نیم سپیس یو ځای کېږي یو څو کلاسونه یو ځای کېږي یو نیم سپیس انټروډکشن چې شي نوم ده خپله د نیم سپیس نوم ده بل دلته موږ سره کلاس راځي کلاس څه ته وایي ساده یې درته وایم کلاس مجموعه د آبجکټونو او میتودونو ده فنکشن ده کلاس کله چې آبجکټ او فنکشن یا میتود سره یوځای کېږي دې مجموعې ته موږ څه ویلی شو کلاس ویلی شو مجموعه د آبجکټ و فنکشن یا میتودو ته موږ څه ویلی شو کلاس ویلی دلته یو مسله ده زه اوس دا شیان درته وایم هر کلاس ځان ته مختلف آبجکټ لري ځان ته مختلف څه لري فنکشن لري یا میتودونه چې کوم یو دی بیا په هغه باندې خبرې کوو خو بای ډیفالت په کنسول اپلیکیشن کې وخت په کنسول اپلیکیشن کې ورونو دلته موږ سره یو فنکشن ده په نوم د مین دا موږ اصلي فنکشن ده کله چې موږ کمپایلر موږ سافټویر کمپایل کوي او رن کوي هر څه د مین کلاس لاندې برن کیږي لکه اوس مین کلاس نه باندې دلته زه یو کار کوم مثال وایم کنسول ډاټ مثال وایم ګوره څه نه راځي نه راځي ولې ځکه چې مونږه هر یو شی چې آوټپوټ کول غواړو او موږ کمپایلر هغه ریزلټ موږ ته ډسپلی کړي هغه باید د مین فنکشن مین فنکشن لاندې کار وکړي اوس دلته ګورئ هم دلته سټیټیک ده ووډ ده ووډ یو ډیټا ټایپ ده ساده درته یو ډیټا ټایپ ده چې کوم ډیټا ټایپ مشخص کوي نه لکه موږ فنکشن کریټ کوو دلته راځم ګورئ ووډ صحیح شو احمد بنوم یو فنکشن جوړوم پارامیټر نه ورکوم بس خلاص اما فنکشن جوړ شو ولې په دې احمد کې کوم ډیټا ټایپ ریټرن کوم یا آوټپوټ یو وسم راته ښکاري نه ښکاري
خو کچېرته زه دلته ورته وایم کنسول ډاټ رایټ لاین راغلو که نه ځکه ما فنکشن جوړ کړو د څه شي په نوم احمد په نوم او دلته ورته وایم چې ولیکه مثال په ډول ویلکم ټو سی شارپ کلاس مثال وایم صحیح ده کنه او دلته سیمی کالون ورکوم په دغه مسایلو بریکټو باندې خبرې کوم دا اوس ما دغه کو خو کچیرته دغه زه دلته آوټپوټ خو اوس ماته نه ښیي ګورئ آوټپوټ ماته نتیجه به یې نه ښیي ځکه ما دا د مین فنکشن ته نه ده کال کړی ایسې ماته ډسپلی کړل نه یې کړل نو دې ډسپلی کولو لپاره دلته څه ورته وایم ای فنکشن نوم شه ده احمد دا کنه ده ولی احمد دلته نه راځي پوهیږئ ولې ځکه دلته اوس د دې مین فنکشن ټایپ وګورئ کوم یو ده سټیټیک ده او دلته تاسو سټیټیک ټایپ نه لرئ نو دې کار لپاره چې دا سټیټیک حالت سره وپیژني نو څه ورته وي سټیټیک کله مو چې سټیټیک ورکو اوس ور راشئ نوم یې شه ده ها اوس هم رانغلو ولې مونږه وروسته بیا درته کوم هر فنکشن یا هر آبجیکټ چې جوړوو دا یا پرایویټ وي یا پبلک وي یا پروډکټ وي پانتون کې دا مسائل درته وایي ښه پرایویټ پروډکټ و پبلک پرایویټ هغه دغه دې چې مثلا هغه کلاس مطابق کار کوي اوس د ټیسټ کلاس نه باندې دغه ته نشي کار کولی زه وایم چې دا په هر کلاس کې باید کار کم نو دې کار لپاره څه ورته پبلک کې کا کله مو چې پبلک کو اوس راشه ګوره دلته احمد نوم یې ده احمد بریکټ وشو کنه خو اوس تاسو به وایئ چې د احمد خو یې راوچت نه کو څه شي ده څه شي ده نه دې ته یو بل نوم ورکوم ورته ای غټه ور مې ورکړه ښه دلته اوس راځم احمد وای خستو کنه خو اوس به دلته راشه دغه ځکه څه ورته کنسول د کنسول باندې خبرې کوم ډاټ رائټ لاین کله مو چې رائټ لاین ورکو دلته راشي احمد د احمد مونږه آبجیکټ جوړ کړی دا نه دا مو جوړ کړی کنه نو اوس دلته مونږ سره دې آبجیکټ نشته ده دې کلاس آبجیکټ نشته ده نو دا به هم تاسو شئ کې پبلک به کې صحیح شو د آبجیکټ باندې خبرې کوو نوم د کلاس شه ده ټیسټ به ورکې فاصله آبجیکټ نوم شی ورکوي ټي په نوم equal to new keyword لخوا چې شي په نوم ټیسټ دې آبجیکټ جوړ شو بس خلاص یعنی هغه کلاس هغه آبجیکټ شو کله 80 ورته 80 ډاټ شی مثال په ډول 80 څه غواړي 80 کې کېدای شي مختلف شیان وي مختلف فنکشن وي نو تاسو کولای شئ بیا دلته راوړئ مثال وایم مثال دا ختم کم څه ورته وایم مثلا int a یو ډیټا ټایپ دا اوس چې کله دلته ورته وایم ډاټ a ها دام پبلک نه ده پبلک ګوره صحیح شو اوس چې کله رن کوم دلته ګوره راغله کله نو دا مسائل چې دلته راځي کوم کلاس نه راغله ټیسټ کلاس نه ټیسټ کلاس کوم یو شو پبلک شو خو چې دا هر یو فنکشن تاسو ډیکلیئر کوئ دا غي فنکشن باید ماډل شي وي سټیټ په ورسره کا یو بل موضوع مونږ تاسو سره دا وډ مونږ بیا فنکشن یو د ډیټا ټایپ مطابق جوړو بل د وډ شي کله چې تاسو غواړئ یو شی ریټرن کې او ډیټا ټایپ مشخص کې بیا به وډ نه کار نه اخلي مثلا انټیجر نه کار اخستل شي عمده شن سټرینګ نه نور مختلف ډیټا ټایپس دي اغه نه مین د فنکشن نوم دا اصلي فنکشن یا میتود ته کولای شي د غزینه کار واخلي دا یو الګوریتم دا سیدا او کوم یو سټرینګ صحیح شو دا ډیفالت شکل سره ورکوي بیا کچیر ته تاسو وګورئ دلته موږ سره بریکټ دي ما تاسو ته ویلې دا یو کلاس دا دغه دوه بریکټو ترمنځ راغلی دا
نو دا کلاس جز د نیم سپیس شو. بیا تاسو کلاس کې وګورئ موږ سره دا بریکټ ده صحیح شو دغه ځنه سٹارټ دیزي پورې ختم. دلته موږ سره فنکشن راغلی ده. دا فنکشن کوم یو شو؟ مین فنکشن شو. او دلته موږ سره د مین فنکشن کې هر څه چې غواړئ تاسو کولی شئ ولیکئ او کار پې وکړئ. مشکل شی شته دی؟ ښه صحیح پې ورسېدې.